د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو د ورځې په نوم نومول شوې ده چې له 1948 کال راهیسې دا ورځ هر کال د دغه سازمان د غړو هیوادونو له لوري نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د 1945 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په نړۍ کې د سولې د تامین لپاره تشکیل شو چې سږکال د دې سازمان 9 کاله پوره شول او د همګړۍ د نړۍ 193 هیوادونه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري. افغانستان په 1946 کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخیست. ملګري ملتونه په افغانستان کې له خلکو او حکومت سره د ګډ کار 10 کاله پوره کیږي. په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو همکاري بشري خو د جګړو له پیل سره سم دغه سازمان په سیاسي مسایلو کې هم رول درلود. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته ملګرو ملتونو خپل سیاسي دفتر پرانیست. د همګړۍ له یوناما پرته د ملګرو ملتونو 10 صندوقونه او پروګرامونه په افغانستان کې په فعالیت لګیا دي. د یوناما مسؤلین وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو همکاري په 5 برخو کې نغاړل کیږي. له ټاکنو سره همکاري، سوله، بشري حقونه، بشري مرستې او پرمختیایي پروګرامونه. د کابل په پوهنتون کې د ملګرو ملتونو د ورځې نمانځنه وشوه. په دغه نمانځنه غونډه کې د یوناما مرستیالو ویل چې ملګري ملتونه په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې کار کوي. افغانستان د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی. دا معنی لري چې دلته دغه سازمان ګڼې ادارې کار وکړي ترڅو د حکومت په بلنه سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې ګڼ افغانان دغه سازمان فعالیتونو ته په متفاوت نظر ګوري. ځینې وایي په تیرو 10 کلونو کې ملګري ملتونه له ناکامیو سره مخ ول. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافي امریکا غږ ته ویل په سیاسي لحاظ دغه سازمان د 9 لسیزې په پیل کې سم رول نه دی لوبولی. افغانستان کې د دوی اصلا په هغه وخت کې چې قدرت انتقالیده د سقوط د آخرین رژیم د حزب دموکراتیک خلق نه مجاهدینو ته په دې مورد کې داسې نمایندگان فوقالعاده موثر نه و چې دا سولامیز طریقې سره یو انتقال د قدرت ونیسي. بیا هم په هغه صورت کې چې ونیو قربانی یو آخري پریزیدنت به محکمې نه او لکه د دوی چې محکمې عادلانه ورته وایي او به د هر څه نه په در ځړولو دا مسایلو چې د افغانستان خلکو کې سم نه و. په تیره لسیزه کې د ملګرو ملتونو په سیاسي او د بشري مرستو د رسولو د برخو په ارزونه کې د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د لاسته راوړنو او ناکامیو یاده کوي. د تخنیکي او بشري مرستو په ارتباط ملګري ملتونه په افغانستان کې کارونه کړي دي. په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه متاسفانه د مداخلې سطحې ته رسېدلي دي. یعنې دولت حاکمیت په افغانستان کې تر پښو لاندې کړی. په ځینو مواردو کې په تخنیکي لحاظ مرستې کړي، مثلا د مهاجرینو د ښوونې روزنې په ساحې کې، د صحت په برخه کې. په دې برخو کې تخنیکي اړخ کې کېدای شي د ملګرو ملتونو فعالیتونه مثبت وارزول شي. اما په سیاسي لحاظ هسې د افغانستان خلک توقع لري، هسې د ملګرو ملتونو منشور وایي په دوه حالتو کې تر انتقام ده. یو دا چې په افغانستان کې صلح نه ده راوستې، دوم په ځینو مواردو کې د دولت په چارو کې مداخله کړې. خو د یوناما ویانده بیا وایي د سولې راوستل د افغانانو کار دی. که چېرته د افغانستان دولت د موږ د غوښتنه وکړي د مسایي جمیلې له لارې نه دولت ته کمک وکړو چې خپل ستونزې د مخالفینو سره حل کړي. دا لومړی وار دی چې ملګري ملتونه د یو لوی پروګرام له لارې په افغانستان کې د دې ورځې نمانځنه کوي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.